11 لامل په سختۍ پسې اسانتیاوې. ای انسانه، له لوږې او تندې وروسته مړښت، له شوګیرو وروسته خوب او له ناروغۍ وروسته روغتیا سته. کیدای شي ډېر زر مسافر په کور سي، ستونزې ختمې او تیارې له منځه لاړې سي. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. خو لرې نه ده چې کله الله تعالی تاسو ته غوڅ بری در په برخه کړي. شپې ته د سپین سبا او غمجن ته د خوښۍ زیری شته. کله چې په سفر کې ستا مخې ته یو اوږده دښته راسي او ته پر مخ روانې او همت ونه بایلې، نو په دې باور وکړه چې په دې پسې به وروسته یو په زړه پورې شین چمن ستا مخ ته راځي. او که ته هر څومره لوړ او پیاوړی غر ووینې، نو په دې هم باور وکړه چې نږدې ده د انسان په همت سره به دا هم ټوټې ټوټې سي او مخه به خلاصه سي. له اوښکو سره خندا سته، له ویرې سره امنیت سته، او له ناکرارۍ سره کرارۍ او آرام سته. او ابراهیم علیه السلام ځکه ونسیزه چې د توحید د عقیدې له امله د رباني پاملرنې لاندې و. او موسی علیه السلام د سیند له ډوبوونکیو څپو څخه د خپل هغه غښتلي پاخه آواز له امله خوندي شو چې د ورګډېدو پر مهال یې پورته کړل: ان مع ربي، له ما سره زما رب دی. هیڅکله هم له زیان سره نسم مخ کېدی. بېشکه له ما سره مې خپل رب ملګری دی، هغه مې خپلې موخې ته رسوي. نبي علیه السلام د خپل دښمن له ضرر څخه په غار یعنې سمڅه کې په همدغه وینا خوندي سوی و چې خپل رښتینی ملګری ابوبکر صدیق ته یې ډاډ ورکاوه او ویې ویل: ان الله معنا، الله له موږ سره دی. څوک چې په خپل ژوند کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي، له همدې امله چې خپل رب له خپل ځان سره نه بولي او نه ورته ځان ورسپاري، نو ته خپله سینه مه تنګوه، له الله جل جلاله نه مرسته غواړه او داسې فکر مه کوه چې ګوندې هغه حالت چې ورسره مخ یې تل به وي. تر ټولو غوره عبادت دا دی چې له الله تعالی نه د ستونزو د حل په هیله کې ژوند کوي. ورځې اوړي راوړي، زمانه بدلیږي، شپې تېرېدونکي دي او غیب زما او ستا له حواسو څخه پټ دی. الله تعالی هره ورځ ځانګړې پرېکړه رالیږي. له الله تعالی نه هیله ده چې ستا په اړه تر دې غوره پرېکړه راولیږي. ان مع العسر یسرا، بېشکه په هرې سختۍ پسې اسانتیا سته.